په صحابو کې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم یار دی ډیر نادر مناقب لري حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو د عظیم مناقب څخه دغه مناقب دي چې په دې دنیا کې د جنت زیری ورسوي د جنت زیری په دې دنیا کې پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سوي دی په جنت کې 10 مبشره چې بولی چې په یو مجلس کې پر لسو کسانانو باندې د جنت زیری سو دی یو په حضرت عمر صاحب خدا حضرت عمر صاحب هم د خپل مزاج او د الله رب الجلال وهم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر تعقیب را وستل لاندې ځان داسې جوړ کړی حضرت عمر صاحب وايي یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر ووتل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی را آواز ته وایي چې ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسه حضرت عمر صاحب وایي چې راتلم تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تر څو چې مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رخسار او مخ مبارک را کتل په زړه کې مې وهم و چې داسې نه چې قرآن پاک ستا په شان کې نازل شوی چې حضرت عمر صاحب یا منافق دی یا سم انسان دی هغه انسان دی چې په دې دنیا کې د جنت زیری پرسوي خو بیا هم د الله رب الجلال ته دومره وهم و ترس لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دومره وهم و ترس لري چې د الله رب الجلال د رسول تر تعقیب لاندې زه نه یم راغلی په داسې حال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته دلی صحابه هر یو داسې وه چې هر وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابي غږ وکړي صحابي به اوله په دا ویل چې ماشئ کفارو یهودو ته بیا پام لاله او خپل د ځان غم به اخیستی و چې دا عیب په ما کې دی دغه ځای زموږ ستاسو ته غوږ نږدې دی چې بیان کوو بس د ما ته نیولې بېرته تر ما پورې هر څوک وایي یاره ما نه شي ما نه شي ما نه شي او دا غټ غفلت د قیامت په علامو کې اشراط ساعته یو کتاب دی قیامت علامې ذکر کړي یوه علامه یې دا پکښې ذکر کړي چې بیان کننده چې کوم سړی بیان کوي کوم خلک چې ورته ناست دي هغه بیا داسې ښه په اخلاص دي نه اوري خو چې کله بیان خلاص بیا بیا نه اورېدلي او نه بیا کړي نه بیا تصور ورته راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا حال تعقیب کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې څونه خلک مسلمانان شوي دي د حضرت عمر صاحب په وخت کې د چنده مسلمانان خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دونه کوه